په لمانځه کې سستی کول دا د شیطان لعین ابلیس خوښ عمل دی. امام ابو اللیث السمرقندي رحمه الله یو واقعه نقل کړې ده چې په پخوا زمانه کې به دا شیطان لیدل کېدی. بیا یې چا پوښتنه ورنه وکړه چې یا ابا مره کیف اصنع حتی اکون مثلک، ای ابو مره زه داسې څه عمل وکم چې زه هم ستا په مثل یو شیطان وګرځېږم، زه هم شیطان ابلیس سم. ابلیس ورته وویل ویحک لم يطلب مني احد مثل هذا فكيف تطلب انت؟ هلاک سه زما څخه تر اوسه پورې چا داسې پوښتنه نه ده کړې او د داسې کار مطالبه یې نه ده راسه کړې، نو ته څنګه دا غواړې؟ دې سړي ورته وویل چې زما دا خوښه ده چې زه ستا په شان سم، نو عمل راته وښیه چې ستا په شان باندې جوړ سم. بیا شیطان علیه اللعنه ورته وویل اما ان اردت ان تكون مثلي فتهاون بالصلاة، کله چې ته دا غواړې چې ته زما په شان باندې سې او دا ستا یقیني اراده وي، نو بیا ته په لمانځه کې سستي شروع کړه. لمانځه کې سست سه او ولا تبالي من الحلف صادقا او کاذبا. د لمانځه د سستۍ سره یو بل دا عمل وکړه چې د قسم هیڅ پروا مه کوه، که رښتنی یې که دروغجن یې په دواړو باندې قسم کوه. چې کله دې دا دوه کارونه شروع کړه نو ته به زما په مثل باندې یو شیطان وګرځېږې. نو هغه سړي بیا ورته وویل لقد عاهدت الله ان لا ادعو الصلاة ولا احلف یمینا ابدا. د الله تعالی سره دا وعده کوم چې نه به په لمانځه کې سستي کوم، نه به لمونځ پرېږدم او نه به هیڅ کله قسم وکړم، حتی کوشش به مې دا وي چې په حقه هم یم، که ضرورت یې نه سو پیدا نو قسم به نه کوم. ابلیس علیه اللعنه په دې باندې ډېر زیات خوابدی سو. نو بیا یې ورته ویل ما تعلم احد مني بالاحتیال غیرک، ستا بغیر تر اوسه زما څخه بل چا په داسې چلول کې څه نه و زده کړي. وانا عهدت ان لا انصح آدميا قط، اوس ما هم دا وعده ده کلکم دا عهد دی زه به بیا بني آدم انسان ته نصیحت نه کوم. نو د لمانځه سستي او په دروغو باندې قسم کول دا دوه هغه عملونه دي چې شیطان ته محبوب دي. نو کم اعمال چې شیطان ته محبوب دي په هغو اعمالو باندې ته د رب العالمین څخه لرې کېږي. نو ته په لمانځه کې باید سستي ونه کړې او په دروغو باندې قسمونه ونه خورې. دغه دوه اعمال نن سبا ډېر عام هم دي. ځوانان مو او کشران مو په لمانځه کې ډېر سست دي. باید مشران ورته متوجه سي چې په لمانځه کې سستي ونه کړي. او دویم دا ډېر انسانان په دروغ په قسم خوړلو باندې عادت دي، هر ځای قسمونه اخلي او داسې ځایونه چې د قسم ضرورت نه یې هم دوی قسم کوي، دا قسم یې بیخي تکیه کلام ګرځېدلی وي. نو باید د ډېرو قسمونو خوړلو څخه حتی چې پر حق یې هم چې ضرورت یې نه لا قسم وانخیستل سي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.